هغه مینا څنګه خوږه په دې یاد شي رنګین خوب یو نشاوه په دې یاد شي. السلام علیکم. زما خپل نوم دی خیر البشر او دا پلار نوم مې دی نیاز پرور او زرشاد علي زما مشر ورور او پلک نیاز ما نه کشر دی. موږ درې وروڼه یو او نو بس مشر چې وفات شو. مشر زرشاد او جی او تاسو درې وروڼه یې ستاسو والد صاحب به څه کوو؟ زما والد صاحب هم فنکار و او جی څه به یې کوو؟ هغه به جی هارمونیم غږوله باجه به یې غږوله. نیاز پرور نامه نیاز پرور د هغه نور وروڼه وو؟ د هغه نور وروڼه مو او جی او د هغې څه نامې وې؟ د هغه یو زرنوش نامه و هغه به هم باجه غږوله او هغې سره په ګروپ کې و شامل و. بل کشر ورور یې زرپروش نامه و هغه به طبله غږوله او بل ورور یې هغه افتتانوش نوم دی نو هغه خو اوس لکه ژوندی دی خو هغه دا فن من نه کوو زموږ دا فن یې نه کوو. او جی او تاسو بنیادي طور د کوم ځای یئ؟ موږ بنیادي طور جي بس هم د دېش نغر چارسدي یو. د چارسدي یئ؟ او جی او اوس راځو د ستاسو دا درې وروڼه وایي که نه؟ او درې وروڼه وو جی دوه پاتې دي. او زرشاد مشر و؟ زرشاد مشر و جی او دا فن د چا نه زده کړی و؟ دا خو په شروع کې چې کوم نو بس خپل والد صاحب سره به دغه و او بیا چې کوم دی نو چې کله داسې په ښه بده پیښ و او لکه د دې موسیقۍ دغه په طور طریقه نو بس بیا لکه احمد ګل استاد سره شاګرد شو. او جی خیر دې که شرمېږې ته زه به بل خوا ګورمه خیر دې که شرمېږې ته زه به بل خوا ګورمه وکې راته ښه وکړه بس یوه واده وکړه وکې راته ښه وکړه بس یوه واده وکړه بیا څه بهانه وکړه بس یوه واده وکړه. اوس دا راته ووایه چې د ده دا خپې دغه وې که نه معذوره وې دا څه چل شوي او کله شوي وو؟ دا جی په د مردان کې یو واده زموږ یو دوست و د هغې د وروره او موږ تلي وو هغې پروګرام له هغې کې ډزې وې په هغې کې دی په ګولۍ لګېدلي وو. په کوم ځای لګېدلی وو؟ دی جي په دې ملا لګېدلي وو دې پټه باندې د ولي سره خو بس د ده په دې پټه کې دا ګولۍ د ملا دې تیر ته راغلې وه. او جی دا د څونه مودې خبره وي؟ کال راته نه دی یاد؟ کال راته یاد دی جي 1984 څلور اتیایم کې جي دې ولګېدو په میدان باندې؟ په میدان کې په هوایي ډز ولګېدو؟ او جی نو بیا د هغې نه پس د علاج میلاج ونه کړو چې دې ښه شوې وې؟ علاج ولې نه علاج یې ښه ډېر وکړ او کو به یې لکه وخت سره به بس خو ډاکټر صاحب هغه وخت کې چې کوم دی نو اعزاز علي شاه نوم یې او هغه ورته وی چې اپریشن به نه کوې او د دې ګولۍ اپریشن به نه کوې نور لکه ته په دې وخت سره به دا لکه په مزه مزه ورو ورو خو کېده خو لکه د ګرځېدې پې نه شو او نور خپه کې حرکت راغی او هغه به د اکسرسایز یې ورته دغه کړی و اکسرسایز به یې کوو. دی به د څونه مودې دغه وخت کې دا چې په کوم وخت کې دی لکه په ګولۍ لګېدلی یاره جي دی به د 13 کالو په عمر کې د 13 کالو او جی په څلور اتیایم کې او جی ته بیا دغه نه پس د دونه هنر زده کړو؟ او جی د بیمارۍ علاج کې بیا جي لکه د بیا استاد جي سره ګوره د په ریډیو کې مونږ سره سندرې شته دی او جی ټلویزیون کې کار کړی دی او جی میدانونو ته هم تلو بالکل جی ما د ژوندون په یوه لارو خندا کړې نه ده ما د ژوندون ابتدا کړې د سلګو غېږه کې ارمان د زړه مې شي لمبا د اسوېلو غېږه کې ما د ژوندون ابتدا کړې د سلګو غېږه کې ارمان د زړه مې شي لمبا د اسوېلو غېږه. دی وفات شوی کله دی؟ دی جی په 2013 کې وفات شوی دی 11 فروری باندې 11 فروری 2014 کې. او جی پس دی بیمار شو که څه چلو شو؟ او جی د دې د غاښ یوخ کې و غاښ
نو بس د هغې نه کینسر لګېدلی و دوی ته ها او جی او د ده بچي شته واده کړی واده کړی دی او جی بچي شته یو زوی یې دی او جی د هغې نه بس دغه هنر یې زده کړی دی نو دلته دوکان یې دی بازار کې او جی نو ستاسو په کور کې اوس دا فن شته که ختم شو زمونږ په کور کې پنج شته او جی کشر ورور مې لکه فلک نیاز او جی او سندرغاړی دی او زه خپله تبلغه ګوم تاسو چا سره تبلغه کوئ ورور سره مې ګروپ کې یم ها زرشاد له د هارمونیم د باجي نه علاوه تبله وغیره ورتله تبله هم ولا ورتله جي او رباب هم ورته لږ ډېر یاد او داسې شاعري به هم کوله دا قوالې به دغه کولې قوالو شاعر و او جی اوس دا راته وایي چې دا د کیسټو دور راغی نو دغه وخت کې د ده ډېر درز و څونه کیسټونه به یې کړي یاره کم از کم کیسټې به یې څه 2000 پورې کړي 2000 پورې او جی دا په پېښور کې به یې ډکولې پېښور کې او جی او کوټ کې په بنو کې ډکې کړي دي او جی او پېښور کې ډېرې ډکې کړي دي پېښور کې خو بس دا زموږ مرکز دی پېښور خو که نه زوی یې چې دی نو موسیقۍ سره خو شوق نشته ولې نه داسې شوقیه سندرغاړی دی او اواز یې ښه ښکلی دی او جی د بچو وخت ښه تېرېږي یاره بس ګزاره کېږي دا کور مور پردی دی که خپل دی بس دا خو د لکه پلار مې د وختو کور دی بس او موږ پکې 3 رونه یو لکه بس 10 مرلې کور دی او 3 رونه یو پکې دا شکر دی په دې ساتم دلته تاسو سره چم ګاونډ کې خلکو دغه خو ښه دی رویه که نه او جی او دې ته کم مالت وایي او دا کله دا جی دا رزړې دی او مارخیلو کندې دی کوم یو مارخیلو مارخیلو او جی برادر کې او جی نن سبا څه پوزیشن دی دلته د موسیقۍ پروګرامونه کېږي ستاسو په دې علاقه او جی او موسیقۍ پروګرامونه کېږي ودونو ښادوله بلکل او جی ځئ تاسو او د زرشاد خپله ډله وه که بل چا سره ډله پاتې شوې ده نه بس هغه خو د لومبي نه خو زمونږ د والد صاحب ډله وه ګروپ نو موږ چې واړو نو موږ به د دې زنانو پروګرامونو له تلو زه او زرشاد استاد او بیا چې کله هغه لږ غټ شو نو بس بیا به خپل والد صاحب سره ته او هغه ترونه مې را سره و که نه او بیا چې کله ورور مې لکه نامه وکړه لکه بس دغه ته شو لکه پروګرام یې ټیک شو نو بس بیا مې والد صاحب ته وی چې یاره ته بس پن پرېږده تاسو والد صاحب باجه غږوله نو مجلس به هم کولو او جی او د خپل په ریډیو وغیره مجلس نه دی کړی یاره هغه په ریډیو باندې نه دی کړی هغه دلته کې یو بابا و بس هغه سره په دې لکه د هندوستان نه راغلی و کوهستان بابا ورته وایي او هغې سره به دلته په دربار کې یو قوالۍ به یې کولې او د میداني مجلسونو له به ته نو د بابا اواز نشته چې د کیسټ میسټ کې ولې نشته هغه خو شته د پلار کې اواز نشته په کیسټ کې موږ له به راکړي که نه چې دې سره لږ ورکړو بیا انشاءالله زما هغه ورور سره په موبایل کې دی هغه ترې راړولې نو هغه به تاسو ته په دې دغه درولي او جی د ډېرو ملګرو دا خواهش وي چې یاره موږ د زرشاد د فن نه خو خبرې خو د ژوند نه مو خبر کوي که نه دا موږ سره ډېرې ګټورې خوندورې خبرې وکړي او الله دې ستاسو په دې کور کې خیر او برکت واچوي او دا تاسو وګوره زموږ خوشحالۍ یو په دوه کوئ که نه نن سبا خلک مجلسونه نه کوي نور هره ناروا ښه په زور کې ده په واده خاده کې چا ټنګ ټکور وکړو که نه نو هغه ښودنه ده که نه وایي بیا دا ښه کار نه دی خو زه بیا هم چې ستاسو ښه وخت تېرېږي په دې فن کې خوشحاله یې الله مو خوشحاله لرخه د بېلتون دشکې بدرنګ له نظر د هدوا لږ په شاره پسې ګوره څومره لرې لرې لاړ لږ په شاره پسې ګوره